الله تعالی عنه اجازه وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورته ورغلی. ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې کوي او جوړ معلومیږي. نو ویل یا رسول الله الحمدلله جوړ دی وینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الحمدلله. داس معلومه ده لکه مریضی چې پای ته ورسېده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی. خلق پر راټول سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی. در رضی الله تعالی عنہ ویل جوړ یې وینم. خلق خوشاله سو لکه هغه مشکل چې پای ته ورسېدی. خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې هغه ډیر تشویش او پریشانی درلوده اوس داسې معلومیږي لکه هغه چې سپک او پای ته ورسېده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا وعلی رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ویل یا علی وینم دي چې خلق توایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ سو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویل دا هغه شی دی چې زه وینم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا ابا الحسن ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسه او زموږ د پاره د خیر طلب ځنی وکړه. مقصد یې خلافت وو چې ورسه زموږ د پاره خلافت ځنی وغواړه. زه د عبدالمطلب د اولادې په مخانو کې په مرګ پوهېږم او زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې مرګ وینم. یعنی د عبدالمطلب په اولاده کې چې کومې د مرګ علامې ما ته را معلومې دي هغه په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود دي. اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات احساس یې وکړي هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. نو یې غوښته چې د بنی عبدالمطلب د پاره خلافت وغواړي ځکه د په فکر نور نو موضوع پای ته رسیدلی و. څرنګه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هوښیار او حکیم ویل ای اکا کما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه خلافت طلب کی او مشترا نکي نو بیا په ټول عمر و بنی عبدالمطلب ته نور کول کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځنی محروم کړه. نو ورسم خلافت ځنی وغواړم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ویل یا ته په او هوښیار یې رښتیا هم که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د خلافت طلب وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ طلب نکي قبول بیا همیشه و بنی عبدالمطلب ته نور کول کیږي. نو خبره پر دغه حال پرېږده او دغه سه هم پاتې سوه. د ساش په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وروغشته او پټ په غوږ کې یو څه ورته وویل. هغه وژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وروغشته بیا یې په غوږ کې یو څه ورته وویل. هغه وخندل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په ورسته کې بیا موږ پښتنه ځنی وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صدر تو ویل چې یو ور دی وژړل او بیا دی وخندل. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل په اول وار کې یې په غوږ کې راته وویل چې دی علیه الصلاۃ والسلام په دغه مریض کې وفاتیږي. نو خود ما وژړل. او دوهم وار یې راته وویل چې زما د کورنۍ څخه اول هغه څوک چې په ما پسې راځي هغه ته. نو ما وخندل. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دا زیری هم ورکی چې دا سیدة نساء العالمین ده. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل پلار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ضعف او شدید دردونه لیده نو یې په افسوس سره وویل وا کرب اباه ای د پلار درد او غم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تر نن ورځې ورسته ستا پر پلار درد او تکلیف نسته.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما راوغشتل او مچ کړه د دوی په باره کې د شه گزارې او شه ژوند سپارښت وکړي. بیا یې ازواج مطهرات راوغشته او هغه ته وعظ او نصيحت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد نور هم زیاتېدی او د هغه زهرو اثر ښکارا سو چې په خیبر کې یې خړلې و. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وحضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل یا عائشه تر اوسه د هغه خړو درد حسوم چې په خیبر کې می خړلې و او یې فرمایل اوس هغه وخت راغلی چې د زړه رګونه می د هغه زهرو په واسطه پریس و. اوس د تاشت وخت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره د دې پکور کې ناشتي چې بیا ډیر شدید درد پر راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل شاه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر زګر تکه کړی و. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه راغلی چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورور و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر درد په سبب خبري هم نسوای کولای. د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه سره مسواک ورسره وو چې هغه یې واه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته کتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په هده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسواک خوښ دی. نو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله مسواک غواړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه څخه هغه مسواک وغوښتي، هغه هم ورکی او د رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی. څنګه چې مسواک سخت وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسوای جوړولای او پستولای، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل آیا زیدر نرم کم یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر اشاره ورته وکړه چې هو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسواک هغه بل طرف وجوي نرم یکی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې سخت او شدید مسواک ووهه چې د علیه الصلاة والسلام په ټول ژوند می تر دغه سخت مسواک وهل نه ولیدلی. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه هم اجازه وغوښته او لاړی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل عائشه رضی الله تعالی عنها بل څوک نه ورسره چې بیا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد زیاتېدی. د سر او تندي مبارک څخه د درد د شدت په سبب خولې راتویېدې. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خولې بهېدلې چې هیڅ وخت می دون ډېری خولې نه دي لیدلې. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم و مخته د اوبو یو لوښی پروت و، په هغه اوبو به لاس لنداوه او پر مخ به تیراوه او ویل به لا اله الا الله ان للموت لسكرات، یعنی مرگ سختی او تکالیف لري. ورونو که مرگ پر چا رحم کولای پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه دردونه او تکلیفونه نه تیرېدلای. مرگ رحم نه لري او نه د هغه څخه تېښته او چارسته. الله جل جلاله د سوره الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي انک میت و انهم میتون، یعنی بشک چې ته هم ری او دی هم مړ کیږي. بیل الله جل جلاله څخه بل هیڅوک نه پاتې کیږي. نو مرګ نه پر چا رحم لري او نه څوک ځینې خلاصېدلی سي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول بشریت مکرم ترین سرور کائنات د مرګ او زکندن تکالیف حس کړه. الله جل جلاله دې پر موږ او تاسو د مرګ پر وخت رحمت، کرم او احسان وکړي.
ان للموت لسکرات. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسواک وهلو څخه فارغ سو، لاس یا ګوته د اسمان و طرف ته پورته کړه او سترګې هم د خونې د چت و طرف ته نیولې وې او مبارک شونډان یې ښورېده. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما غوږ ورته ونیوی چې دی علیه الصلاة والسلام څه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. دا لکه بیا چې د آخري وار د پاره وحي ورته راغلی چې ابدي ژوند غواړي او که د الله جل جلاله ملاقات اختیاروي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل بل الرفیق الاعلى بل الرفیق الاعلى، د الله جل جلاله ملاقات اختیاراوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار سره ویل چې لاس یې راکښته سو او مبارک سر یې زما پر اوږه راولوېدی. صلوات الله عليه وسلامه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رفیق اعلی سره ملاقسو. انا لله وانا الیه راجعون. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دار الفنا څخه و دار البقاء او دار القرار ته رحلت وکي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سترګې لوړې د اسمان و طرف ته پاتې وې. دا د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 12 او د دوشنبه ورځ و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 3 کاله او 4 ورځې پوره سوې. ورونو د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په بیانولو سره موږ ته د کون او وجود هغه لوی حقیقت او واقعیت را معلومیږي. هغه حقیقت چې د هغه په مقابل کې د جبابره او جبروت، د ملحدینو عناد، د طاغیانو او باغیانو سرکشي ماتیږي. دا هغه حقیقت دی چې د کون او وجود ټول سرکشه موجونه او صفه د انتها او فنا په پرده ور پټوي. دا هغه حقیقت دی چې د سرکشه بشر ژوند که خوش وي که ناخوش د قهار السماوات والارض و بندګۍ او عبودیت ور اړوي. دا داس یو حقیقت دی چې فرمان بردار او نافرمانه، رئیسان او هغه د خدای دعوه کوونکي، رسولان او انبیاء، اغنیاء او فقیران، د علم او اختراع خاوندان او ناپوهان ټول ورته تسلیم دي. دا داس یو حقیقت دی چې په ټوله زمانه او هر ځای کې د هر اوریدونکو په غوږ کې او د هر عاقل په دماغ کې دا اعلان کوي چې بیل یو الله څخه د بل چا د پاره الوهیت او بقا نسته، او بیل هغه ذات څخه چې یوازې دی جل جلاله پاتې کېدونکی دی، بل چا لره حاکمیت نسته. الله جل جلاله هغه ذات دی چې امر یې نه ګرځول کیږي او د جل جلاله د اوامرو د پاره حد او اندازه نسته. نه څوک د جل جلاله د حکم څخه وتلای سي او نه منع کولای سي. کم حقیقت به د مرګ تر هغه ترخه حقیقت واضح او صریح وي چې الله جل جلاله په هغه سره د ټوله دنیا اوسیدونکو د وجود د شروع څخه بیا د قیامت تر ورځې مقهوره کړی دي. د دې دنیا پر پله او په کوڅه کې ډېر داسې کسان تیر شوي دي چې په خپل ناچیزه قدرت یا موقتی حاکمیت یا په یو څه علم یا په یو اختراع سره مغروره و، مګر ډېر ژر دغه د مرګ لوی حقیقت د غفلت د خوب څخه راویښ کړ او د قیوم السماوات والارض مالک الملک الله جل جلاله په حضور کې د ذلیله او ضعیفه بندگانو په شکل سره ودرول.
كل نفس ذائقة الموت، هر نفس د مرګ سکونکی دی. دا داسې یو عامه جمله ده چې هیڅ خاصوالی پکښې نسته. دا داسې شامله جمله ده چې په ټوله دنیا کې هیڅوک د هغه د پاره حد او اندازه نسی شولای. د نوو علومو دعوه کوونکي دي راسي، د نوي طب پوهان دي سره راټول سي، د فضا مسخره کوونکي دي سره جمع سي، خپل ټوله پوهي او طاقت، مختلف امکانیات او وسایل دي سره یوځای کی، خپل ټوله مصنوعي سپوږمۍ دي په کار واچوي. خو د یو چا څخه دي دغه د مرګ حقیقت چې دوی یې ذلیله کړي او مقهوره کړي دي استکی. په دغه ټولو سره دي کومک وغواړي. خو دغه الهي تحدي څخه چې فرمایي كل نفس ذائقة الموت یو جز دی باطل کی. په خپل ټولو علومو او امکانیاتو سره دي فقط یو انسان د مرګ څخه راوګرځوي. که دا کار وکړي بیا نو د دوی حق دی چې دغه طغیان او جبروت، د خدای دعوی او د نعمت کفران وکړي. که دا کار نسی کولای نو د هغه قبر په تنګیو او تاریکیو کې فکر وکړي چې دوی د هغه په نس کې غایبیږي. هغه خاورې دی ور په یاد کې چې دوی تر هغه لاندې ایښول کیږي، او هغه د روح قبضېده دی ور په یاد کې چې دوی ځان نسی ځینې خلاصولای. هو الله جل جلاله ته دا آسانه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درجه د مرګ او د هغه د دردو تر سویه او مستوى لوړه کې. مګر د الهي حکمت دا خوښه و چې د الله جل جلاله په امر دغه د مرګ ترخه کاسه د خپل سختیو او دردو سره عامه کې. هر څوک او هر څونه چې د الله جل جلاله په حضور درجه هم لوړه وي د هغه څخه وکي. دا د دې لپاره چې ټول موجود انسانان د توحید او الهي وحدانیت په حقیقت کې ژوند وکي، او ټول په دې سره اقرار وکي چې بقا یوازې او یوازې الله جل جلاله لره ده، او ټول باید په دې پوره پوسي چې هر هغه څوک چې په مځکه او اسمانو کې دي هغه ټول د الله جل جلاله عباد، بندگان او مخلوق دي. هیڅوک نسی کولای چې خپل ځان د الله جل جلاله د بندګۍ څخه خلاص او د بندګۍ تر سویه لوړ کړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب په فرمان برداري کې ژوند وکړي او بیا د خپل رب قضا ورته راغله او دغه حقیقت سکرات او دردونه یې وڅکل، نو هیڅ چاته دا نشایي چې مرګ او د هغه دردونه هیر کړي. یوازې دا نه چې هیر یې نه کړي بلکې په کثرت او همیشه باید مرګ او د هغه دردونه ور په یاد کړي. الله جل جلاله فرمایي كل من عليها فان، ټول هغه څوک چې پر دې مځکه دي هغه ټول فانی کېدونکي دي. او بیا الله جل جلاله فرمایي انك ميت وانهم ميتون، بشک چې ته هم مړ کېدونکي یې او بشک دوی هم مړ کېدونکي دي. او بیا رب عز وجل فرمایي كل نفس ذائقة الموت، هر ژوندۍ نفس د مرګ سکونکی دی. نو مشته د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ځای په ویلو او اوریدلو سره دوه حقیقت را معلوم سو چې دغه دوه حقیقت یوازې د ایمان اساس او ریشه نه بلکې د کون حقیقت هم دغه دوه شی دي چې یو یې د الله جل جلاله وحدانیت دی او بل د ټول کون او کائناتو عبودیت او بندګی ده. اوس به بیرته هغه خپل قصې ته ولاړسم. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما زما د ناپوهۍ په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر چې زما پر زګر پروت وو پر بالرس کښېښاوه او ما په چغو نارو او د ځان په وهلو شروع وکړه.
که څه هم چغې او د ځان وهل حرام دي، خو ما پر دغه لوی غم او مصیبت صبر نسوای کولای. هر څه راڅخه هیر او راڅخه ورک و. ورونو، کم غم او مصیبت به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر وفات لوی او عظیم وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وفات آسمانی او الهی وحی قطع شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رحلت د مځکې او آسمان هغه تعلق چې د اقرا د نزول په ورځ په غار حرا کې راغلی وو قطع شو. که یو چاته غم او مصیبت پیښ شي، هغه د اسلام او مسلمانانو غم او مصیبت دی ور په یاد کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رحلت ورته پیښ وو. د آسمان د خبر او وحی قطع کېده دي ور په یاد کې. تر دې بلوي غم چی شوی، څنګه او چیرې بوي. کوم وخت چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جړل، ازواج مطهرات او نور ښځې هم راټول سوې. هغه هم چغې، ناره او ژړاوي شروع کړې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بویل: یا ابتاه اجاب ربا دعاه، یا ابتاه من جنة الفردوس مأواه، یا ابتاه الى جبريل ننعاه. دغه د شذو اوازونه د باندې مسجد ته ورسېده او خلق سره راټول سو. په خلقو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر نشریدي، څوک یې مني او څوک یې نه مني. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ خبر سو او خلقو ته دغه دردناک خبر وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکي. ټول بلکې بهوش دي، لکه څنګه چې موسی علیه السلام هغه وخت بهوش سو چې د الله جل جلاله تجلا پر هغه غرش کارس و او بیا بیرته پر هوش راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راووتی او په داسې حال کې مسجد ته ورغلی چې عقل او حواس یې بایللی و. منبر ته وختی، د خلقو په تهدید او بیرولو شروع وکړه. ویل ځینې منافقین دا ګمان کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دی وفات شوی، بلکې خپل رب ته ولاړی، لکه موسی ابن عمران چې تللی وو او 40 شپې د خپل قوم څخه غائب وو او پس له هغه څخه خپل قوم ته راغلی چې هغه به ویل چې موسی علیه السلام وفات شوی دی. په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براسي او د هغه کسانو پښې او لاسونه بور پریکي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو. نو که چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، غاړي به ور پریکم او هغه سړی منافق دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هوښ شوی دی او د خپل رب ملاقات ته تللی دی. هغه کسان چې هغه هم دغه مصیبت څخه انکار کوي پر راټول دي او دغه د رضی الله تعالی عنہ خبري ورته ایدوي. خلق و دوه ډلو ته ویشل شوی دي، څوک دغه لوی مصیبت خبر مني او څوک یې نه مني. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه صنح تتللی وو، نفر ولېږل سو. هغه هم په ډیر تلوار پر یو غاتر سپور راغلی او مسجد ته ورننوتی. خلق یې ولید چې هر طرف ته سره پاشلی دي او ژاړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لوړ आवाज خبري کوي او خلق په داسې حال کې دي چې نه پوهیږي چې څه پېښه ده. آیا واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شوی دی؟ آیا واقعا وحی قطع شوی؟ آیا د مسلمانانو د خپل حبیب او محبوب سره دغه آخري ملاقات وو؟ ټول خلق په غم او پریشانی کې دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و دغه خلقو
او دغه د دوی پریشان حال ته نسو متوجه او فورا د خپل لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وکور ته ورغلی. ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بستر پروت دی او مخ یې پټ دی. مستقیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وطرف ته ورغلی او مخ یې ورلس کی. پوسو چې سردار کونین رحمت للعالمین د الله او بندگانو په مابین کې واسطه د دې دنیا څخه رحلت کړی دی. نو یې د دوو سترګو په مابین کې مچ کی او وی ویل طبت حیا ومیتا یا رسول الله. او ویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي یا رسول الله. هغه مرګ چې الله جل جلاله تا ته لیکلی وو د هغه څخه دی وکړه او پس له دغه څخه بیا همیشه ژوندی. بیا یې د دوهم وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو سترګو په مابین کې مچ کی او مخ یې ورپټ کی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد او خلق ته راووتی. د منبر و طرف ته ورغلی. عمر رضی الله تعالی عنه پر منبر ولاړ دی او په لوړ आवाज خبرې کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل على رسلك يا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه خپل خبرو ته دوام ورکړی دی او در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا ورته وویل على رسلك يا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه لوی او شدید مصیبت په سبب په ځان نه پوهیږي، نه څه ویني نه څه اوري. بیا یې هم در رضی الله تعالی عنه ته جواب ورنکړي. دلته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خبرو شروع وکړه او خلق پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راټول شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه پس له حمد او ثنا پس له درود پر خیر البشر صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای خلقو کچا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبادت کاوه د هغه معبود وفات سو، او کچا د الله جل جلاله عبادت کاوه الله حی دی لا يموت. بقا یوازي او یوازي الله جل جلاله لرده. او بیا د سوره آل عمران 143 نمبر آیات تلاوت کی چې الله جل جلاله فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفات سي یا شهید کړه سي نو بیرته به تاسي وخپل کفر ته ورګرځي، او هر څوک چې بیرته وخپل کفر ته وروګرځي نو الله جل جلاله ته د هیڅ شتاوان و نه رسوي. او قریب ده چې الله جل جلاله به وشکر کوونکو ته د خیر بدله او جزا ورکړي. عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو. کوم وخت چې دغه آیات شریفه واورېدي څنګهونه کڅو او پر شو ولوېدي. اول هذه فی کتاب الله. آیا دغه آیات په قران مجید کې دي؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قران مجید په یاد وو مگر د ډېر غم ځنی هیر وو. اول هذه فی کتاب الله. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي فوالله تر دغه وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه آیات تلاوتاوه لکه خلق چې په دې نو خبر چې الله جل جلاله دغه آیات نازل کړی دي.
لکه خلقو چې د رضی الله تعالی عنہ څخه زده کوي او د خلقو څخه چې هر چا واورېدي هغه وایي. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنہ وایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ به ویل په والله کوم وخت چې ما دغه آیات د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ څخه واورېدي ولویدم زما پښو زه نسوای تکیه کولای او پوسوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وخلقته مخور واړاوه او ویل اے خلقو هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات شو او غواړي چې د مسجد څخه ووځي. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې ورغ کړه یا عمر رسالت یعنی ته په هیڅ چې زموږ په غاړه کې د رسالت امانت راولوي. ورونو پر خلق دغه حال ډیر سخت وو. هر چیرې او هر ځای جړاوي شروع دي، هر یو جلا جلا جاړي. ځینې صحابه کرام وایي چې په داسې ګوشه ځای پسې بګرځېدو چې هلته کښېنم او څوک مې نه ویني چې د خپل حبیب سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق او جدایی په لوړ आवाज فارغه او بیغمه زړه وژاړم. علي، زبیر، طلحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په کور کې سره یو ځای سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی او ګرانی لورته په دغه لوی مصیبت او عظیم درد کې د زړه ډاډ او دلاساینه ورکړي. په مدینه منوره کې غم او مصیبت عام دي. ټول خلق کنر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان ټول ژاړي، ټول مدینه ژاړي. خپل ګران محبوب او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې جلاسو خاصتا د اصحاب کرامو مشران نه پوهیږي چې څه وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر په ټوله مدینه منوره کې نشر دی او ټوله په داسې غم اخته دي چې څوک په ځان نه پوهیږي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.